بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم انجینر انس خان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل انجینر انس خان افیشل. نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه به زما په دې حوالې سره جوړوم که فرض که تاسو نه خپل فیسبوک ټیک ټاک یا نورې پاسورډ تاسو په خپل موبایل کې ورکړي او هغه تاسو نه هېر شي، نو زه به تاسو ته یو داسې ځای ښیم په کوم ځای کې ستاسو د ټولې پاسورډ ستاسو په موبایل کې په کوم ځای کې سي هغه ځای به زه تاسو ته ښیم او څنګه خپل پاسورډ تاسو راویستی شئ. که هغه د ټیک ټاک فیسبوک یا نورې پاسورډ تاسو ورکړي نو هغه به څنګه معلوموئ. نو تاسو ټول ته ریکویسټ دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ او کمنټ ضرور وکړئ. دا ما یو نوی چینل جوړ کړی، ستاسو د سپورټ سخت ضرورت دی. راځئ چې سټارټ کوم په نوې ویډیو والے. دا زما موبایل سکرین دی او په دې کې به زه تاسو ته ښیم چې په کوم ځای کې زما دا پاسورډ سیو دي، څونه پاسورډ چې ما ورکړي. تاسو خپل پاسورډ معلومولی شئ که تاسو فیسبوک له ورکړئ، ټیک ټاک له ورکړئ، ټویټر له ورکړئ، انسټاګرام له ورکړئ یا نور داسې پاسورډ تاسو ورکړي او ستاسو نه غیر شي. نو زه به له ټول نه اول تاسو ته وایم چې خپل کروم چې کوم دی دا به کول وکړئ. که فرض که تاسو سره کروم نه وي نو تاسو خپل موبایل کې کروم براوزر چې دی دا انسټال کړئ. دا کروم صحیح دی که نه؟ دا ما چې کله اوپن کوم دا 3 ډاټس نه زه په دې کلیک کوم. په دې مې چې کلیک وکړم په دې کې به زه راشم لاندې سیټینګ ته. په سیټینګ نه پس به زه راشم دلته دا پاسورډز صحیح شو. دا اوس زما مختلف پاسورډ ښکاري، دا کینوا، دا سټوډیوز، ایټا وغیره سب لکه ټول چې کوم دي. په ځای کې زه په دې کلیک کوم د دې پاسورډ ځای نه همداسې شو. او که فرض که زه دا سترګه چې ده که نه دا سترګه نشان چې دی دا هم د ځای نه بیا څه شي دا ښکاره شي. دې کې ما خپل پاسورډ وي په اسانۍ سره. نو دا یو طریقه ده. په دې طریقه باندې تاسو خپل هر قسمه پاسورډ چې کومي هغه معلوموئ چې څونه پاسورډ چې دا ګوره زما څونه څیزونه چې ټوټل ما چې څونه پاسورډ ورکړي دا ټوټل په دې باندې ته ښکاري په اسانۍ سره. نو کوم پاسورډ چې تاسو نه شیر شي هغه تاسو د ځای نه معلوموئ.